پښتون په قام کې مختلف عناصر راټول شوي دي یو قام یې را جوړ کړی د ملا صاحب عنصر پکې شته د انجینر پکې شته ډاکټر پکې شته سندرغاړی پکې شته د فلم هلک پکې شته جلۍ پکې شته ماشوم پکې شته سپین ږیری پکې شته ځوان پکې شته شاید یو نیم پکې عیسوي وي شاید یو نیم پکې یو بل څوک وي مختلف عنصرونه یو قام جوړ شوی ده هاینه شکل سي د یو کور یو عنصر کم سي مثلا شګه کمه سي دیوال نړیږي یا خښته کمه سي دیوال نړیږي یا چوکۍ ترې ایسته کې کور بدرنګېږي صحیح ده هاینه شکل د پښتون قام نه چې عناصر ایسته کې هغه بدرنګېږي نو دا معنا دا ده چې زما مینه ټوله پښتنو سره ده زه یو ملتپاله سړی یم زما په ملت کې زما په پښتنو کې که ډاکو مې راباندې ګرانې که ډاکټر مې راباندې ګرانې که ملا مې د سره مینه لرم که سیکولاره مې د سره مینه لرم که لونګین تړې د سره مینه لرم که خولۍ په سره د سره مینه لرم که برېتې پرېږدي او ګیره کلی بیا هم د سره مینه لرم ځکه همدا زما قام دی که نه یارانو دا زما د قام عناصر دي هر یو چې کمبود شي نو زما قام خرابېږي ټول دغسې زما دي زه نه وروره ګله په یو زه هغه سړی نه یم یو ډله کلکه کم او نور د خپل قام ووهم یا ویې وژنم ځکه د همدې لاره موږ او تاسې تباه سوي یو ملایان یې راته جوړ کړل وایي دا کمونستان دې ویې وژنه څومره پښتانه ووژل شول کمونستان راته جوړ شول دا یې خوانان دي دا ووژنه بیا زه داسې نه یم موږ او تاسو ټول باید داسې نه واوسو زموږ او تاسې پلرونو وخت کې دغه کم خلقې چې 50 کلن دي دغه ګرده د احزابو په واسطه باندې ویشل سوي وو دا خلقی سو دا پرچمی سو دا اخوانی سو دا حزب اسلامي سو دا جمعیتي سو دا داسو دا داسو دا داسو ټول ویشلي وو خو زمونږ نسل دغه شلو نه تر 40 کلنه پورې سیو موږ وروره احزاب والا نه یو موږ هم ملیان یو هم خلقیان یو هم پرچمیان یو هم وروره ګله ټول یو موږ او ټولو ته موږ اړتیا لرو نور دا ایسته که یارانو دا ایسته که سي پلان کې خان دی و امارتۍ د جمهوریتۍ دا شیان نسته ده